السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیم تاسو څرنګه د یو نفر له نمبرو چې د هغه ځای معلوم کړئ چې هغه په کوم ځای کې ده په دغه ټایم باندې. یعنې که تاسو غواړئ چې یو ملګري ته تاسو یو میسج ورولېږئ، هغه میسج انوایټ کړي، تاسو یو میسج هغه ته انویټیشن میسج ورولېږئ، هغه میسج اوکې کړي او هغه اپلیکیشن انسټال کړي، نو د هغه بعد به تاسو د هغه ځای په اسانۍ سره معلوم کړئ. نو په دغه ویډیو کې تاسو ما یو اپلیکیشن راوړی ده. هغه اپلیکیشن دا کار ده چې د هغه اپلیکیشن به تاسو د خپل ملګري ځای معلوم کړئ ډېر په اسانۍ سره چې هغه ملګری په دغه وخت چیرې ده. نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو دغه درښیم چې تاسو څرنګه د خپل ملګري ځای د هغه له نمبرو معلوم کړئ. صحیح ده؟ یعنې هغه نمبر به تاسو ور واچوئ یو اپلیکیشن ته، د هغه ځای به تاسو در وښیي چې هغه ستاسو ملګری شته، هغه په دغه وخت چیرې ده. صحیح ده؟ دغه لپاره دا یو اپلیکیشن ده، زه به تاسو ته په اخر کې در وښیم چې تاسو اپلیکیشن څرنګه ډاونلوډ کولی شئ. صحیح ده؟ دلته نمبر یو څوک لیکلی دی، د هغو ځای ما معلوم کړی ده، څرنګه ما د هغو ځای معلوم کړی هغه تاسو ته در ښیم. صحیح ده؟ د ځای معلومېدو لپاره به دلته لیکلي لوکیټ ا نمبر، لوکیټ ا فون. دلته به ستاسو د ملګرو کوم نمبر چې دي هغه به خلاص شي. صحیح ده؟ نو چې د کوم ملګري تاسو ځای معلوموئ په هغه باندې به خالي کلیک کړئ او د هغه نمبر به دلته راسي پکې. صحیح ده؟ دلته چې پکې راسي د هغه بعد به تاسو کلیک کړئ په ویو باندې. صحیح ده؟ په ویو باندې چې کلیک کړئ دلته به تاسو ته ایډز راسي، ایډز به ایسته کوئ. صحیح ده؟ دا ځای معلوم ده مین روډ. صحیح ده؟ دغه ځای څرنګه معلوم شو؟ داسې نه رسي د خال د هغه نمبر راواخې او د هغه ځای به تاسو ته معلوم سي، داسې بالکل نه ده. د دغه مخکې به اول تاسو چې د کوم چا نمبر معلوموئ، د هغه کوم چا چې ځای معلوموئ په هغه باندې به کلیک کوئ ویو باندې. ته ګوره د هارون نوم باندې ما اوس کلیک کړو، هغه به دلته نه راواړی، ویل دغه ځای ما نه ده معلوم کړی. هلته لیکلي دي پلیز سینډ ان انویټیشن ټو دس فون نمبر ټو ګیټ د ایګزیکټ لوکیشن امیډیټلی اف هارون. تاسو سیم چې اول په یو نوم باندې کلیک کړئ داسې به راواوړي. دغه بعد به تاسو دا لیکلي دي سینډ ان انویټیشن، تاسو به خپل ملګري ته یو انویټیشن ورلیږئ. صحیح ده؟ انویټیشن تاسو په فیسبوک باندې هم لیږلی شئ، په واټساپ یې هم لیږلی شئ، په میسج یې هم لیږلی شئ، په جیمیل باندې هم لیږلی. صحیح ده؟ کله چې هغه ته یو مثال یو میسج ورسي، انویټیشن میسج ورسي، هغه به په هغه انویټیشن میسج باندې کلیک کړي. بیا چې کله هغه کلیک پې وکړي هغه به دا اپلیکیشن انسټال کړي. که هغه چې اپلیکیشن مخکې انسټال وي نو پروا یې نشته، مثال هغه بس کلیک پې وکړي نو هغه ته به هم داسې اپلیکیشن خلاص سي. د هغه بعد ته د هغه ځای په اسانۍ سره معلومولی سي. څرنګه چې زه دلته ګوره واټساپ ته ولاړ سمه، ما سره بل ټلیفون و، کنې ما په بل ټلیفون کې کړو، دلته زه واټساپ ته ولاړم، ما یو ملګري ته مثال میسجونه کړي دي، مثال لینکونه مې سینډ کړي دي. نو بیا چې کله هغه ملګري ما په لینک باندې کلیک کړی ده، بیا مثال ما ته د هغه دلته لوکیشن چې کوم ده هغه ما ته دلته راغی. زه به تاسو در ښکاره کړمه اداد الله نمیزي. دلته چې مثال زه د هغه لوکیشن وګورم، نشتر کالي مین روډ، د هغه لوکیشن دلته زه په نقشه کې هر چیرې په اسانۍ سره کتلی شم. صحیح ده؟ نو په دغه طریقه سره موږ د یو سړي د یو ملګري کوم هغه څه ده ځای چې ده هغه موږ معلومولی شو. صحیح ده؟ دغه بعد مثال زه بل څوک تا ځای معلوموي، هغه وخت بیا تاسو ته یو میسج راسي، لکه اوس ما ته اداد الله راولېږو یو میسج، اداد الله فرینډز وانټ ټو نو یور لوکیشنز. کله چې تاسو په الاو کلیک کړئ نو تاسو به مثال د اداد الله چې کوم ده کوم ملګری چې مې ده هغه به ستاسو ځای په اسانۍ سره معلوم کړي. صحیح ده؟ نو د دغه کار کې به یو شی کوم چې اول به خپل یو انویټیشن ورلیږو. که دی معلوموي ستا ملګری د تا ځای، دی به تا ته انویټیشن رالیږي، او که ته د ده ځای معلوموي ته به ده ته انویټیشن ورلیږي. صحیح ده؟ نو دغه طریقه یې ده. زه به دلته تاسو در وښیم څرنګه موږ دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو. د هغه لپاره به دلته تاسو ولاړ شئ پلی سټور ته او ولیکئ فون ټریکر. فون ټریکر به ولیکئ، سپیلینګ ته به بالکل فهم کړئ چې غلط نه ولیکئ، بیا کیدای شي چې نه راوالي. فون
ټریکر فیملی لوکیټر. دا اپلیکیشن باندې به تاسو سرچ کلیک کړئ. په دریم نمبر به یو اپلیکیشن راواوړئ، اوس یې نوم بدل سوی ده مای کډز جی پی ایس فون ټریکر. صحیح ده. دا به تاسو اوپن کړئ او انسټال به یې کړئ. د هغه بعد به یې اوپن کړئ او زه بیا تاسو ته وښیمه چې کوم ملګري ته تاسو د کوم ملګري ځای معلوموئ د هغه نمبر به ور واچوئ او د هغه نمبرو ته به یو مثال یو لوکیټ ا فون نمبر دلته به مثال د هغه سړي نمبر ور واچوئ کوم ته مثال ځای معلوموي. د هغه بعد به هغه سره ته میسج ورسي. هغه سړي که میسج باندې الاو کلیک ته د هغه ځای معلومولی سې او که یې په الاو کلیک نه کړو نو بیا یې نه سې معلومولی. صحیح ده. او که دی هم تا ته یو مثال یو میسج راولېږي که ته په الاو کلیک کې د ستا ځای معلومولی سي او که په الاو نه کړي کلیک نو بیا یې دی هم نسي معلومولی. صحیح ده. نو ګرانو ملګرو کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ډېره ډېره مننه. د الله په امان.